نن زموږ موضوع دی کاکړۍ غاړه څنګه جوړیږي. د کاکړۍ غاړې پیژندنه خو تاسو وکړه. تاسو کاکړۍ غاړه وپېژندله چې دا څنګه د عوام شاعري ده او څنګه په عوام کې شهرت لري او په کومه علاقه پورې د دې نوم جوړ شوی دی. دا موږ وویل. د عوامو په ذهن کې ما تاسو ته د ټپه په سټرکچر کې ویلي وو چې د عوام په ذهن کې سانچې فټ وي. عوام ته هېڅوک دا نه وایي چې ته به دارنګه اوس ټپه جوړه دارنګه کاکړۍ غاړه به جوړه، بلکې د هغو په ذهنونو کې سانچې فټ دي. نو د فټ سانچې دپاره یو تکلیف نه وي، هغه په هغه وزم موږ ورته وایي. زموږ د خلکو په هغه وزم کې دی شعر وایي او هغه فټ راځي. کاکړۍ غاړې چې جوړوي نو د کاکړۍ غاړې دوې مصرې دي، دواړه برابرې دي، دواړه لاینونه چې وي دا یو رنګ وي. د سیلاب پر بنیاد باندې کې موږ وسمرو ماته یې کړو نو دا هر غاړه چې ده اکثرې غاړې چې دي یعنی زیاتې غاړې دا اته سیلاب وي. داسې هم کېږي چې یوه غاړه چې وي د یوې غاړې یوه مصره چې وي اووه سیلاب وي، دویمه یې اته سیلاب وي. لیکن هغه چې موږ په تلفظ کې وایو د هغه د تلفظ چې کوم هغه پروناونسیشن چې ورته وایو هغه قدر د اته سیلابو په اواز کې کېږي. یعنی که چیرې د یوې غاړې یوه مصره اووه سیلاب وي، دویمه بیا خامخا اته سیلاب وي. نو د اته سیلاب اړخ چې پکښې وي دویم یا اول اړخ چې کم وي هغه څوک چې وایي هغه په داسې وزن ووایي چې هغه په خپل آواز باندې یا شی پوره کوي، هغه کمی په خپل آواز لري کوي. ډېر خلک به تاسو لیدلي چې شعر یا غاړه یا ټپه چې د ده په نظر ماته راسي نو دوی ها یا دا نارې پکې وي، د هغه په بنیاد باندې دوی خپل هغه شعر پوره کوي. ځکه چې په اسانچه کې څونې خبره فټ کېږي هغه قدر نه کم وي نو دوی هغه لیول ور برابروي. کاکړۍ غاړې د عوامو شاعري ده، په دې کې نر او ښځه دواړه برخه لري. ډېرې غاړې داسې شته چې موږ یې پېژنو چې دا نر جوړه کړې ده، ډېرې غاړې داسې شته چې موږ یې پېژنو چې دا ښځې جوړه کړې ده، ډېرې غاړې داسې شته چې دا بیا نه معلومیږي چې چا جوړه کړې ده. ازادې غاړې وي یعنی د نر او ښځې درک نه پکې لګېږي. په دې کې تاریخ خوندي دی، کلچر خوندي دی، زموږ د ژوند هر اړخ خوندي دی. د عوامي ژوند چې څونې رنګونه دي دا په کاکړۍ غاړه کې بیخي ډېر خوندي دی. یوه خبر چې د هغه په ډېر خوندور فکر باندې چې دی هغه وړاندې کېږي. نو که غاړه موږ ووایو سپوږمۍ ستا لخوا راخځي سلام ورکه را رسېږي، صحیح دی. په عامه پښتو تلفظ کې یې پکې ګډوو، سپوږمۍ ستا لخوا راخیږي سلام ورکه را رسېږي. اوس که چیرې موږ دا ماته کړو په سیلاب کې واړو نو دا داسې ده سپوږمۍ ستا له خوا راخیږي. ټیک سو؟ دا سو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته سیلاب. اوله مصره د دې غاړې چې ده د دې غاړې اوله مصره اته سیلاب ده. نو دویمه به ورسره وسمرو که کمه وه هم وزن بیا هغه رنګه وي، خو نشي کېدای ډېر کم داسې غاړې وي چې په دویمه مصره کې کم وي. د اولې مصرې اوله لاین چې دی هغه به خامخا کله کله کم راشي. نو سلام ورکه را رسېږي. پوره سو که نه سو پوره؟ دا هم اته سیلابه سو. دا زموږ د غاړې جوړښت دی. غاړه خلک داسې جوړوي. دا کېدی نشي چې د غاړې وزن چې دی په دې کې فرق راشي. اوس دا غاړه چې ده دا بیا په اول سر کې یو سیلاب کمه ده، نو داسې غاړې هم شته بې پر وا تر سوې تر ما. دا وسمر یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه. د دغه اوله مصره کمه ده، دویمه بیا اته سیلابه وي. را سې رن زر له دغې خوا. ګورئ دا سیلاب زیات سو، دا اته سو. نو دویمه مصره یې بېرته په هغه وزن برابره ده.
دا اته سیلابه شو. نو که چیرې څوک دا غاړه وایي بې پروا ترس وې تر ما راسې رنځور له دغې خوا د دغه یوه سیلاب کمبود په دې غاړه کې نه معلومیږي. دا د عوامو شاعري ده. نو عوامو دا تللی نه ده خو وزن یې هغه رنګه په صوت کې برابر دی کې یو سیلاب ته واړو نو اوله مصرع یو کمه ده. دویم رنګ چې دی هغه ټوله چې غاړې اکثره دا رنګ دي هغه دا دي. د غاړو اوله مصرع اته سیلابه دویمه اته سیلابه. بل د جوړښت یو شکل یې یاد لرئ دا مکفا جوړیږي یعنی په دې کې کافیه توري راځي. ټپه کې کافیه نه وه د ټپې اوله مصرع چې به څنګه وه دویمه به هغه رنګه نه وه خالي پر هې ختمېدله. دا چې پر کم توري ختمیږي په دا بل مصرع کې به هم هغه توري راځي. ګورئ پر یې ختم سو دلته هم یې دی ژې زې نو خیزي رسیږي دا یو رنګ آواز دی. دلته بیا پر الف ختم سو دا غاړه دا بله غاړه هم پر الف ختمیږي. دا د کاکړۍ غاړو جوړښت دی. کاکړۍ غاړې ټولې دا رنګه جوړیږي. صحیح دی. نو خلک وایي محققین وایي چې په دنیا کې د زړو کتابونو چې کوم وزن دی صوت دی په بحر کې چې هغه وګورئ نو هغه ټول اته سیلابي بحر لري. دا به نه یې راواستي. نو د کاکړۍ غاړو بحر وګورئ دا هم اته سیلاب دی. د دې دا مطلب دی چې کاکړۍ غاړې هم د ډېرې زمانې دي. هغه پخواني سرودونه ته سوي دي که هغه مذهبي دي او که هغه د خلکو د تسکین او خوشحالۍ ذریعه دي. د رګوید سرودونه که تاسو وګورئ هغه هم دغه دي. او که تر هغه شاته ولاړ شئ ځینې آسماني صحیفې او آسماني کتابونه وګورئ نو ډېرو محققینو لیکلي دي چې دا د بحر له لارې د دغه مصرع چې ده دا اته سیلابه وي. نو دا وګورئ دا غاړه دونې زړه شاته ځي. بیا تر دغه خوندور شکل چې دی زموږ د پخوانیو غاړو دی هغه سره کافیه نه لري نو هغه نور هم شاته کیږي یعنی د هغو رنګ چې دی هغه نور هم شاته ځي. وزن بیا دغه وي هغه بیا آزادې غاړې دي هغه پخوانۍ غاړې دي هغو کې کافیه نسته هغه داسې جوړیږي د کټا پر مینه راغم ټیک سو لکه جونګی و پړېدم دا کې بیا کافیه نسته راغم پړېدم دا وزن نه دی هغه رنګه. کټا به یو ځای ناست وي ګرده ژو به در جارږم د کټا پر وینو مه اوره ټکسری سې باران. دا غاړې چې دي دا پخوانۍ دي دا بیا نور لا سرودونو سره برابرې دي. د کټا پر وینو مه اوره ټکسری سې بارانه. کټا سړی دی د کټا وینې پرتې دي باران پر شروع شوی. نو دا محبوبه چې دا ګلبشره په دا وینو ګزاره ده چې زما د محبوب وینه ده دغه چا مړ کړي. نو دا چې باران شروع شو خو وینه ختمیږي نو باران ته څه وایي وایي د کټا پر وینو مه اوره ټکسری سې بارانه ټکه دې پر سر سمه څه باران ته وایي مه پر اوره زما د محبوب نشانې را ختمه. اوس که موږ چیرې دا جوړېدو ته ماته کو نو دا څنګه جوړیږي دا بیا د نوره زړه زمانه چې د موږ طرف په ګوته کوي دا هم پر سیلاب باندې هغه وزن لري. د کټا پر مینه رالم وایسمرئ یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته دا هغه اته سیلابه ده. لیکن په دې کې کافیه نسته په دې کې هم کافیه نسته دا ډېرې زړې زمانې دي. لکه جون گئی و پوڼې دم دا ماته سره سوالم نه پیدا کیږي په دې کې خرابي راشي. داسې غاړې په آزاد غاړو کې موږ ته په مخه راځي چې دغه سیلاب کې لږ فرق وي کمبود وي یوه مصرع زیاته وي یوه کمه وي عوامي شاعري ده. لیکن بحر چې دی یا کم صوت چې دی هغه دغه د اته سیلابه په دغه باندې جوړیږي. د کټا پر وینو
اوره. ټیک شو؟ اوره. 1 2 3 4 5 6 7 8 دا نه سیلاب. ټیک شو؟ ټک س ری سی با را نه دا به اته سیلاب. 2 3 4 5 6 دا اووه ده. دا یوه نه ده، یوه اووه ده. اوس دا ګورئ، د کټا پر مینه مه اوره ټک سری سې باران، د کټا پر مینه راغم لکه جونګی وم پړید. په اواز کې فرق نه راځي، لیکن بیر هغه دی. نو د دې دپاره محققین وایي چې دا عوامي شاعري ده، نو عوام په دې نه پوهېږي، خو وزن یې دغه دی، بیر یې هغه دی. نو مطلب مه دا دی چې څونې زړې غاړې تلو یا ماتو په هغو کې ګسر کافیه نسته، په هغو کې ګسر د کافیې خال نه دی ساتل سوی. نور زموږ نوي غاړې چې دي چې د دې زمانې نه دي لکه دغسې دي، هغه ټولې کافیه لري. اوس یوه غاړه ده کډي مه وهئ بې ګرانه، مسئ ور تر خراسان. اوس دا ماتو مفهوم به بات کیو ک ډي ما و هی بې ګرانه. دا څو د 1 2 3 4 5 6 7 8 دا کافیه لري. پر نه ختم سوه، دا هم پر نه ختم ده. ما سی ور تر خراسانه دا اته سیلاب. دا سوال هم نه پیدا کېږي، دا کم شي، دا به خامخا اته سیلاب. نو جدید رنګ چې دی د کاکړۍ غاړو هغه ډیر په انداز او په وزن باندې برابر دی، د هغه سیلاب برابر دی، د هغه وزن برابر دی. په دې کې چې مفهوم هر څه دی، نو په دې غاړې کې بیا ډېرې غاړې چې دي هغه ځینې خلک لاسوي جوړوي، په هغه کې خوند نه وي، په هغه کې هغه مفهوم نه وي. کومې چې مفهوم لري کډي مه وهئ بیا ګرانه، په دې کې روایت هم خوندي دی. او یو زمانه کې زموږ خلک چې دي په ګرمي کې خراسان لځي چې زموږ چې د خراسانه بیرته کډي راکوي ښه، نو په دا کډه کې دا شپږ میاشتې تینور دی، دا زیو راځي. نو دا ښځه چې ولاړه ده، یو خو دا د ښځې غاړه ده، ټیک شو، دا جوړه کړې ښځې ده، دا ښکاره ولاړه ده. څنګه کډي مه وایي بې ګرانه، دا وایي چې بې ګرانه م کډي روانې کړي دي، صد زما ګران چې پر ما ګران دی، په دا یوه کډه کې یو اروینم هغه نسته، نو دی مسې ور بې تر خراسانه چې زما محبوب ستی په کډه کې نسته، نو خدای دې تاسې تر خراسانه نه رسوي، شرې ورته کوي. د دې مطلب څه شو چې یو کې دا روایت خوندي دی چې موږ ځو خراسان له ورازو، بل دا د ښځې غاړه ده، صحیح دی. نو په دا شپږ میاشت کې د محبوب په دغه یوه دید باندې ګزاره ده، نو دې په دې کې مینه پرته ده. او بل مفهوم دا دی چې روایت هم پکې خوندي دی، بل چې د دې کوم جوړښت دی هغه د غاړې فټ جوړښت دی، نه دا ښځې چا زحال کړی دی، نه وزن ولري، نه سمرلی دی، لیکن په کوم انداز چې دا وایي هغه په هغه صوت کې فټ او پوره خیزي، صحیح دی. نو مطلب مه دا دی کاکړۍ غاړې کله نه بعد له تی چا وغوښتې چې کاکړۍ غاړې څنګه جوړېږي، نو تاسې به یې ور تعریف وکاستئ. بیا د کاکړۍ غاړو اول مصره اته سیلابه، دویمه مصره هم اته سیلابه وي، دا هم کافیه وي. کله کله داسې کیدای شي چې اوله مصره چې وي هغه تر اته سیلابه کمه وي یا زیاته وي، یو سیلاب کم یو زیات هم کیدای شي. او دویمه مصره چې وي په جدید شکل کې یعنی کافیه شکل کې دا به دوه خامخا اته سیلابه وي. په دې دواړو کې به یوه مصره اته سیلابه خامخا وي. او چې شاته ولاړ شو چې کافیه رنګونه نه لري، په هغه کې بیا ډېر آزاد رنګونه دي. زموږ خلک هغو ته کږه غاړه وایي. نو د کږو غاړو رنګونه چې دي هغې کې بیا د اوزانو دونې خیال نه دی ساتل سوی. دا اوس چې مې درته ماتې کې یوه مصره نه سیلابه و بله اووه سیلابه، نو اته خو یوه هم نه وه، لیکن بیر یې هغه دی، هغه د غاړې بیر دی. نو دا ډېر د زړې زمانې له شعرونو سره برابرې دي. تر ټولو خوندور رنګ یې دا دی زموږ ارزاني خیشکي یو شاعر دی، که چیرې تاسو د هغه دیوان وګورئ نو د هغه ګرده شاعري په دغه بیر کې ده.
یعنی اته سیلابه مصرې لیکلي دي. یعنی د روښانیانو تر دوره پورې دا بیر ژوندی را روان دی چې 1500 کاله کېږي، یعنی ژوندی رنګ یې موږ ته په لاس راځي. نو په عوام کې دا اوس هم روان دی، هغه رنګه جوړېږي. زموږ علاقه چې ده په دې کې بیا ډېره غني ده او دا بیخي ډېرې نوي نوي غاړې جوړېږي. د اوس وخت تقاضې پکې ځای کېږي. موبایل نوی شی دی، زموږ خلکو ته په لاس ورغلی دی. په موبایل کې دننه چې کوم فنکشن دي نو په تاسو په غاړه کې اوس دا فنکشنونه وینئ، دا خبرې به وینئ، دا کم حالات چې زموږ نوي نوي په برخه کېږي. یعنی غاړه د هر دور د هر وخت خپل حالات، لغتونه او تاریخ چې دی دا له ځانه سره خوندي ساتي او جوړېږي. که چیرې ستاسو په دا باندې سر نه یې خلاصوئ نو پوښتنه کولی شئ. پوه سواست؟ بله پوښتنه خو به نه وي.